الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. په مخکې آیاتونو کې د صدقې فضایل او هغې طرف ته ترغیب او د هغې لپاره څلور مثالونه تفصیلا بیان شول. اصلا مسله د بحث بعد الموت د اثبات دپاره رب العالمین څو واقعات ذکر کړل او د هغې نه وروسته یې ترغیب ورکړه چې انسانه چې کله ته دوباره ژوند منې او ستا دوباره ژوند یقیني دی او رب العالمین ته دې پیشي کېږي نو د هغې دپاره څه نیک اعمال وکړه او د هغې دپاره څه تیاری وکړه. نو د هغې نه د اعمالو نه او د هغې د تیاري نه یو صدقه ورکول دي. بیا صدقه په دوه قسمه وه، یو صدقه فرضي چې ته زکات او عشر یا نصف عشر وي، بل نفلی صدقات دي چې کې عام صدقات راځي. اوس په دې آیاتونو کې رب العالمین د صدقې دوه قسمه بیانوي چې یو صدقه هغه ده چې انسان پټه ورکي او دویم صدقه هغه ده چې ښکاره ورکي. مفسرینو دا مسله په تفصیل سره لیکلې ده چې کومه صدقه ډیره افضله ده چې پټه ورکړې شي او که ښکاره. بعضې محققین مفسرین لکه ابن جریر او نور علماو په دې اجماع ذکر کړی ده چې فرضي صدقه چې هغې ته زکات ویلی شي دا ښکاره ورکول غوره دي. په دې کې به څو فایدې وشي چې کله یو انسان فرضي صدقه چې هغه زکات دی ښکاره ورکوي نو یو به په دې کې دا فایده وشي، علما لیکي چې دې کې به نورو ته دعوت میلاو شي، نور خلق به هم صدقه ورکوي ښه په اخلاص سره چې یو انسان کله بل انسان وګوري نو هغه ته هغه عمل کول اسانیږي. ورنه زکات ورکول او 40 روپۍ ورکول او بعضې اوقاتو کې دې نه ډېرې پیسې جوړېږي نو دا ډېر کلک ایمان غواړي. نو چې کله دا وګوري بل مسلمان زکات ورکوي نو د زړه کې راشي چې هلکه ما ته هم د دې زکات ورکول پکار دي. دویم دا چې په دې انسان باندې دا تهمت ونه لګي چې هلکه دا سره د غنا نه هم زکات نه ورکوي. ځکه حدیث پاک کې راځي اتقوا من مواضع التهمه، تاسو ځان بچ ساتي د هغه مواضعو د تهمت نه. چې کله زکات ورکې نو تا باندې به څوک د بخل یا د عدم زکات چې دا زکات نه ورکوي دا تهمت تا باندې څوک نه لګوي. او دریم علت بعضې علما او مفسرینو دا لیکلي چې په دې سره به فقرا او محتاج خبر شي
او هغه به د خپل ضرورت د پوره کولو دپاره دغه مالدار سړي ته رجوع کی او د ضرورت مطابق خپل زکات به ترې نه والي. څلورم علت دام بعضې مفسرینو لیکلی چې یو سړی غني دی لیکن ظاهرا ځان فقیر ښکاره کړی دی یا په پټه سره خیراتونه زکاتونو پسې ګرځي او دی غني، نو دا سړی به وشرمیږي او د خلکو مخ کې ځکه چې په ښکاره ورکوي نو دا به ښکاره میدان ته نه راځي د خلکو د شرم د وجې نه. دته به عبرت میلاو شي، دته به سوچ او فکر میلاو شي. نو فرضي صدقه چې زکات دی دا ښکاره ورکول علماوي افضل او غوره دي. عام نفلی صدقات په پټه ورکول افضل او غوره دي. یو حدیث پاک کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي 7 کسان به د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي او دا هغه وخت دی چې سخته ګرمي به وي او یو روایت کې راځي چې ته 1 میل برابر نږدې شوی به وي نور. بیا علما فرمایي او خاصتا اغراوی د حدیث فرمایي چې دا میل یو د مسافت میل دی. 1 میل په عربی کې د سترګو چې کم رانجه کیږي او دې دپاره کم سلایي استعمالیږي دې ته میل وي. نو ډېر زیات به رانږدې وي او ډېره سخته ګرمي به وي. د دې احساس که نن مونږ وکړو نو لمر زمونږ نه ډېر لرې دی لیکن په ګرمۍ کې مونږ نه شو ودرېدی، ډېر تکلیف مونږ ته میلاویږي. نو چې نور دومره راټیټي او سخته ګرمي په دغه ورځ باندې به 7 کسان د عرش د سوري لاندې. یو به پکې هغه کس وي چې هغه صدقه ورکړي په ښي لاس باندې او دومره خفیه طریقې سره ورکړي چې ګڅ لاس ترې نه خبر شوی نه وي. نو دا به په دغه ورځ د عرش د سوري لاندې وي. متفقون علیه حدیث دی. او چې کله انسان صدقه په پټه ورکوي دې کې ډېرې فایدې وي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې یو کس ولګېده او هغه دا ویلي چې زه به صدقه ورکوم او د شپې به یې ورکوم. نو صدقه یې راواخیستله او د شپې بهر راوواته او یو کس ته یې په لاس کې صدقه کېښودله. پخوانو خلکو به صحابو هم دقه شان چې کوم مالدارو هغوی به صدقې ورکولي خو لیکن دا 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 500 یا 1000 نه بلکې صدقه یا زکات دومره ورکول پکار دی چې د هغه خو پې څه ګزاره وشي. دا 500 یا 50 روپۍ یا 100 داسې یو غریب پورې یو قسم خندا کول هم دی چې ستا وس کېږي او زکات در باندې رب العالمین فرض کړی دی نو لږو کسانو ته ورکه او ښه پوره ورکه. 20,000 او 1,000 او 50,000 ورکه چې به هم زکات دی ورکې به د الله حق دی ته به یې د ځان نه جدا کې. ښه مستحقین وګوره او ښه ضرورتمند وګوره، ښه کونډه یا یتیم چې تا ته ښه پوره یقیني ښه ته تفتیش نه رستو لکه مخکې آیت کریمه کې تیر شو تثبیتا من انفسکم 5 معناګانې مونږ وکړې. یو معنا وه تثبیت په معنا د تحقیق دی چې پوره تحقیق او تلاش وکړه. نو چې پوره تلاش دې وکړو نو بیا ښه پوره زکات ورکړه چې هغه پې خوشحاله شي. اگر چې امام صاحب مسلک دا دی چې دومره به نه ورکړي چې نصاب ته رسیږي. دې دور کې نصاب تقریبا 50,000 خواوشا انسان نصاب ته پای کې رسیږي د 2.5 تولې سپینو زرو مطابق. نو دا کس ولګېده او خپل زکات صدقه را واخیستله او د شپې یو کس ته په لاس کې کېښودله چې سحر شو خلکو کې خبره مشهوره شوه چې بیګا خو چا صدقه ورکړې ده او یو غلطه یې ورکړې ده. دا صدقه لږه نه وه ځکه که لږه وه بیا د لږې څوک چاته نه وایي چې 500 روپۍ وي ډېره صدقه وه ښه پوره. سړی ډېر زیات خفه شو چې دا ګوره صدقه مې ورکړه او مصرف مې غلط که بل طرف ته لاړه. وایي زه خیر دوباره ولګېده صدقه او زکات یې راواخیسته او بله شپه ولګېده بل چا ته یې ورکړی او ښځه روانه وه هغې ته یې ورکړه. سبا به وي خلکو کې مشهوره شوه چې هلکه بېګا یو زانیې ته زناکارې او بدکارې ښځې ته چا صدقه ورکړې ده. دا چې خبر شو بیا ډېر زیات خفه شو. په 3 ورځ سړی د استقامت والا د کمال والا همت لوی و بې همته کېده نه بیا یې صدقه را واخیستله او د شپې راوواته
یو کس په لار روان دی او هغه ته خفیه طریقې سره ورکړه. بیا خلکو کې مشوره شي چې لکه بېګا خو صدقه چا یو مالدار سړي ته ورکړې ده، لیکن د الله طرف نه پیغام راغی نبی ته چې د کومه صدقه ورکړه هغه ضایع شوې نه ده. وی چې کله غل صدقه واخیستله نو هغه ته یو سوچ راغی چې ګوره دا نیکان خلک دي، بغیر د غلا نه ما ته ګوره مال دراکه، نو زه ولې غلا وکم؟ دومره نیکان او ښه خلک شته. نو هغه پیسې را واخیستې او خپل کار یې بې شروع کړ، اپړې او تبر وغیره پې واخیسته، د ځنګل نه خشاک مشاک شروع کړله، هغه ته یو عبرت میلاو شو. اصل کې دا بعضې مال کې خیر او برکت ډېر زیات وي، نو د اخلاص ډېر زیات و، رب العالمین د هغې لږ مال نه هغه ته ډېر خیر ورکړ. او دویمه ښځه چې کومه زناکاره وه هغه ته هم تعجب ګورې د پیسو دپاره دا بدکاري کوم او الله خفه کوم او الله سره دشمني کوم. داسې نیکان خلک هم چې دومره وافر مقدار کې پیسې بغیر د ښودنې او بغیر د ریا نه او بغیر د ځان معلومولو نه ورکوي، وي هغه زنا پرېښودله. او چې کوم غني وي هغه ډېر بخیل او شوم و، چاته به یې صدقه نه ورکوله، خیرات به یې نه ورکاوه. هغه خبر شو چې ګوره داسې خلک هم شته، په کار ده چې زم صدقه ورکوم. نو هغه کې د زکات ورکولو عادت جوړ شو، الله د زکات ورکول مستحق هغه وګرځه او خلکو ته به هغه زکاتونه ورکول. نو چې کله انسان زکات ورکوي یا صدقه ورکوي په پټه ورکوي، رب العالمین به ته ډېر اجر ورکوي. لیکن صدقې ورکولو کې نیت ته اعتبار دی چې د انسان نیت صفا سوتره وي، خالص وي. او چې کله یو انسان پټه صدقه ورکوي نو دیم ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې دې کې به د فقیر د عزت او د حیا محفوظه پاتې شي، هغه به چاته ونه شرمیږي، ځکه چې کله ښکاره صدقه ورکوي نو فقیر هم بیا زړه کې خفه کېږي، سترګې شرمیږي او حیا ورته راځي. دویم دا چې ستا د مال حفاظت به وشي، ریا به پکې رانشي، ته به د ریا نه محفوظ شي. او بل دا چې کله انسان صدقه په پټه ورکي نو رب العالمین دته ډېر اجر ورکوي، دومره اجر ورکوي چې تاسو ته ما حدیث بیان کړ چې هغه 2 کسانو کې چې کوم د عرش د سوري لاندې به یو پکې دغه کس وي. او بعضې وخت کې صدقه ښکاره ورکول افضل وي اگر که نفلي وي. لکه یو حدیث کې راځي یو ځل نبي پاک علیه الصلاة والسلام ملګرو ته د صدقې اعلان وکړ، یو جهاد ته یو سري ته تللو، یو صحابي ولګېده او د خپل مال نه څه مال راواخیسته او ښکاره یې کېښوده د الله نبي مخې ته. نو چې د ده دا حالت نورو صحابو وکړه، نورو صحابو کې هغه شوق پیدا شو، جذبه ورکې پیدا شو، صدقې راوړل شروع کړل. نبی علیه السلام وفرمیل چا چې بنیاد د یو نیک کار کېښوده دته به د خپل نیکۍ اجر هم او د دې نه پس چې څوک عمل کوي الله به دته اجر ورکړي، الدال الی الخیر کفاعله. د یو بنیاد کېښوده، صدقه یې راوړه ابتداء نه، او نور صحابو بیا د تابعداري وکړه. نو نورو صحابو چې کوم عمل وکړه د ړومبي صحابي ته به ټول اجر ملاویږي او د ټولو په اجرونو کې به د حصه وي. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، ان تبدوا الصدقات نو که تاسو ښکاره ورکوئ صدقه فنعما هي بستا خدا، وان تخفوها او پټوئ دې صدقې لرا، وتؤتوها ورکوئ دې صدقې لرا الفقراء فقیرانو ته، فهو خیر لکم نو دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره. ويكفر عنكم من سيئاتكم، صدقې ورکولو فایده به څه وي؟ لویه فایده یې دا ده لرې به کړي تاسو نه من سیئاتکم د بعضې ګناهونو ستاسو نه. من سیئاتکم امام ابن کثیر لیکي چې سیئات نه مراد دیږي کې ګناهونه دي، او په صدقې سره به رب العالمین ستا نه ستا ګناهونه معاف کړي او کم به یې کړي. دویم معنی ابن کثیر لیکي چې سیئات نه مراد دیږي کې مصائب دي، چې کله ته صدقه ورکې په پټه یا ښکاره ورکې د الله د رضا دپاره ورکې، نو د صدقې په سبب به رب العالمین ستا نه مصیبتونه لرې کړي. لکه حدیث کې راځي الصدقة رد البلا، په صدقې سره مصیبتونه
مشکلات او آفتونه دفع کیږي. درېو معنا د سیئات بعضې علماو دا کړې ده چې د ده نه به هغه بد نوم او بد صفت لرې شي، په خلکو کې بخیل مشهور نشي او خلکو کې به ښه سړی او سخي سړی جوړ شي. ده والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی ستاسو په عملونو خبردار دی. تاسو چې کوم عمل کوئ، که په پټه کوئ که په ښکارۍ کوئ، په نیتونو باندې خبیر ذات دی، خبردار ذات دی. لہذا ستاسو ته به ستاسو د اعمالو بدله درکوي، په هغې باندې خبر دی، قدردان دی او ثوابونه او اجرونه ورکوي. لیکن شرط به دا وي چې اخلاص پکې وي، د الله د رضا دپاره دې کړی وي. او مخکې څه شرایط بیان شو تاسو ته په مخکني درسونو کې چې من او عذاب به پکې نه وي، ریا وغیره به پکې نه وي. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. دا آیات کریمه کې بعضې مفسرین لیکي چې څه صحابه د هغوی دوستانه وه د بنو نذیر او د بنو قریظه سره، او دوی په بعضې اوقاتو کې خپل صدقات هغوی ته ورکول. مقصد به پکې دا و که د دوی زړونه اسلام طرف ته مایل شي، او دغه شان کېدل به هم ډېر به اسلام طرف ته رامایله شول. لیکن بعضې به داسې وشو چې هغوی به کفر باندې کلک شو، د الله د نبي دشمني به یې ښکاره کړه، ښه ښکاره به یې دشمني کوله. نو په دې کې هغوی بیا خفه شول چې ګوره داسې ښکاري چې زمونږ کم صدقات و هغه بې ځایه استعمال شو، ځکه مونږ خو په دوی باندې د دې دپاره خرج کاوه چې دوی دین ته راشي، دوی اسلام ته راشي، لیکن دوی خو د دوی نه نورم لرې شول، د دین مقابله شروع کړه. نو په دې آیات کې رب العالمین د هغې جواب کوي، تا چې په کم نیت څه شی کړي الله به تا ته اجر درکړي. ستا د اجر نه رب العالمین هېڅ شی نه کموي. نور هدایت د رب العالمین په لاس کې دی چې چاته وغواړي رب العالمین هدایت کوي. او دا د دعوت یو طریقه هم ده چې کله ته غواړي چې ستا په محلې کې یو کس دی بون نه کوي، ستا په محلې کې یو کس دی هغه نور ګناهونو کې ځان استعمالی، ډنګه ډونګه یا نور څه غلط کاروبار دی د هغه، یا نور څه بد صفات دي، سودخور دی، نو ته هغه ته ورځه دعوت په نیت، او ځان سره څه صدقه وړه، ځان سره څه تحفې تحایف وړه. لکه په دې باندې ماشاءالله نن تبلیغي جماعت والا ښه عمل کوي چې کوم ځای ته ځي او یو جماعت کې بعضې امام مخالف وي، نو بیا هغوی ځان سره تحفې راوالي، څه مسواک راوالي، څه عطر وغیره راوالي، مولوي صاحب ته په تحفه کې ورکړي، نو بیا د هغه سترګې خړي، بیا تبلیغیانو ته څه وایي نه. دا یو ښایسته عمل دی، صحابه هم داسې کاو. او دا وروستو به تاسو ته انشاءالله په صورت توبه کې د زکات په مصارفو کې هم راشي چې بعضې داسې چې میلان دین دپاره چې دین ته مایله شي، په هغوی باندې زکات هم ته خرج کولی شي. نو دغه شان کله کله کول پکار دي د صدقې په نیت باندې، د احسان په نیت باندې. ستا ګاونډي دی، ستا په محلې کې دی، زړه کې به درد پیدا کړي، او چې کله ته په ښې طریقې ورشي او ځان سره تحفه او صدقه هم یوسي، نو بیا هغه ستا خبرې ته هم ښه غوږ دي، خبره به هم په حکمت سره کوي، خبره به هم ښه په مینه محبت سره کوي، او د هغې نه مخکې به د رب نه دعا هم غواړي چې الله دې بنده ته هدایت وکړي. چې بیا ورته کله رب هدایت وکړو، دا ستا دپاره ډېر خیر دی. ځکه یو حدیث کې راځي، علي کرم الله وجهه ته نبی علیه السلام وفرمایل که ستا په سبب رب العالمین یو بنده ته هدایت وکړه، نو دا ستا دپاره د سرو خوانو نه، چې پخوا دا سرو خوان ډېر یو قیمتي شی و چې دا ته په صدقه کې ورکېدي، نو دا تا ته ډېره ښه ده چې یو انسان ته ستا په سبب رب العالمین هدایت وکړي. لیس علیک هداهم، نشتا ستا په ذمه باندې هداهم هدایت کول د دوی، ولکن الله، لیکن الله رب العزت یهدی هدایت کوي من یشاء چا لره چې وغواړي. وما تنفقوا من خیر، او هغه څه چې خرڅ کوئ تاسو من خیر د څه مالنا، فلانفسکم، نو دا ستاسو د خپلو ځانونو د ګټې دپاره دی. تاسو یې څه خرچ کړل، که په کم نیت هم خرچ کړل، اگر که هغه عمل په وجود کې رانغی، رب به تاسو ته ضرور تاسو ته اجر درکوي. ستاسو اعمال، ستاسو صدقات ضایع کیږي نه. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله،
وما هغه چې تاسو خرج کوئ الا ابتغاء وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ مگر د پاره د رضا د الله. تاسو چې کم خرج کوئ هغې کې مقصد رضا د الله وي او الله تاسو نه راضي کیږي او د هغې اجر او بدله به تاسو ته درکوي. وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مال نه یوفى الیکم نو پوره اجر به درکړي تاسو ته. یوفى پوره اجر به درکړي تاسو ته. بعض اوقاتو کې یو انسان یو ځای کې خرچه وکړي په یو ښه نیت باندې وکړي لیکن د نیت کې چې څه وي هغه برابر نشي. لکه انسان باندې خرچه وکړي چې دا دین ته راشي منځګزار شي نیک شي لیکن هغه داسې ونه شي نو د ته خفګان نه دی پکار. د الله د رضا دپاره ورکړي الله د صدقه قبلوي. بعضې اوقاتو کې داسې وشي ته صدقه یو مدرسې ته ورکړي یو محتمم ته ورکړي یا بله یو اداره د خپل صدقه هغه ته ورکړي او هغه ستا صدقه بې ځایه استعمال کړي په خپل ځان استعمال کړي نو ته په دې مخه پکېږه. تا چې په کم نیت ورکړي رب به تا ته اجر درکوي بقای پاتې شو د هغه عمل نو الله به د هغه نه ضرور تپوس کوي. وما تنفقوا و تاسو خرج کوئ من خیر د سمال نه یوفى الیکم پوره به درکولی شي تاسو ته اجر د هغې وانتم لا تظلمون او په تاسو به ذره بر ظلم نشي کیدی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا. په دې آیت کریمه کې رب العالمین د صدقات یو بل مصرف ذکر کړی دی. هغه مصرف دا دی چې بعضی په معاشري کې نیکان خلق وي هغوی محتاج وي هغوی فقیران وي لیکن د خپل ضرورت او محتاجۍ د پاره سوال نه کوي او بعض اوقاتو کې هغوی په داسې لباس کې ګرځي چې ناخبره سړی په هغه باندې دا ګمان کوي چې هلکه دا خو ښه مالداره دی د ده خو ښکار ښه روان دی حالانکه لباس سپین وي سوال نه کوي لیکن جب کې ورسره څه نه وي ضرورتمند وي حاجتمند وي. نو په دې آیت کریمه کې رب العالمین فرمایي چې هغوی سره هم تاسو تعاون کوئ امداد کوئ. احصروا فی سبیل الله لفظ په دې آیت کریمه کې راغلی مفسرین په دې کې څو معناګانې کوي. یو معنا دا ده چې د الله په لاره کې دا بند شوی مطلب دا جهاد کوي د ټوله توجه جهاد ته ده شپه او ورځ د په سوچ کې جهاد دی او جهاد ته ځي نو د باندې خرچه کوئ د ته صدقه ورکوئ. یا احصروا فی سبیل الله بعض علما وایي دینه طالب علمان مراد دي چې د علم په طلب کې د خپل کور نه راوتي وي نو دوی تجارت ته اوزګار نه وي دوی اخیستلو او خرڅولو ته اوزګار نه وي او نیکان خلق وي جامې پاکې وي سپینې وي خلکو ته دا ګمان کېږي چې هلکه دا به مالداره وي نو دوی با تحقیق کول پکار دی تفتیش کول پکار دی دوی نه تپوس کول پکار دی او په دوی باندې صدقه ورکول پکار دی. عبدالله ابن مبارک بارک راضي وي هغه به صدقه صرف طلباو ته ورکوله. چا دې تپوس وکړه چې ګوره ته ستا په چم ګاونډ کې کونډې هم شته یتیمان هم شته فقیران هم شته ته راځي صرف طلباو ته ورکړي. عبدالله ابن مبارک به فرمایله چې ما ته د نبوت نه رستو دغه طلباو ډېر عظیمه مرتبه معلومیږي. یو انبیاء او صحابه هغه خو نشته د هغې نه پس دا طلبا چې کوم دي هغې غټې درجې والا خلق دي او حدیث پاک کې هم راځي چې ستا صدقه او خیرات دی ونخري مګر تقي پرهیزګار سره او دغه متقیان او پرهیزګار دي لہذا دوی ښه مستحق دي. احصروا کې درېیمه معنا بعضې مفسرینو دا کړی یو انسان دی او په جهاد کې هغه زخمی شوی دی او په کور کې پروت دی زخمی حالت کې یا هغه د جهاد د وجې نه معذوره شو خپه وغیره کټ شو او هغه د خپل معاش او د خپل زندګۍ دپاره څه نشي کولی لہذا تاسو زکات او صدقات هغه ته هم ورکوئ او په خپلو صدقاتو کې هغه مه هېروئ د هغه خیال ساتئ. که خپله صدقه ورکولی شي او مالداری خپل ورکوا او که خپل دی وس نکیږي او تا ته مالدار معلوم وي نو هغه مالدار ته ورځه او هغه ورته یادوه د هغه باره کې ورته معلومات ورکوه او بیا چې هغه کومه صدقه ورکړي هغه ته تا ته هغومره اجر میلاویږي څومره اجر چې رب العالمین هغه ته ورکوي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقات د پاره د فقیرانو دي الذين کسان احصروا چې بند کړی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې
لا یستطيعون طاقت نه لري ضربا د سفر کولو فی الارض پزمکه کې دوی تجارت او د کاروبار د پاره د سفر کولو طاقت نه لري ځکه دوی په جهاد کې مصروف دي یا د علم په زده کړه کې مصروف دي یحسبهم گمان کوي په دوی باندې الجاهلون خبره دا جاهل ضد عالم نه دی بلکې جاهل هغه نه خبره سره چې د لری نه ورته ګوري او سپینی جامې او بعضې وخت کې د ګاډیم په لاس کړي نو خلکو دا ډېر مالدار ښکاري نو تاسو د تپوسو کوي کله ورسره کینئ دې بیچاره سره اسم نه او دا رب العالمین ته محتاج وي یو واقع بعض علماء لیکلی دا تاریخ بغداد کی خطیب بغدادی لیکي چې یو څلور کسانو یو محمد بن جریرو بل محمد بن حزیمو او بل محمد بن نظرو او درې محمد بن هارونو دا د علم په طلب کې قوتله او یو ځکه دیره شوله څه وخت په دوی باندې لوږه راغله چې کم نفقه او خرچې وړې وه ختمه شوه دوی ډېر انتظار وکړه او ډېر صبر یې وکړه خو لیکن یو وخت داسې شو چې دوی ډېر زیات محتاج شو او بقایه بیماران شو نو دې څلور اړو خپله کې مشوره وکړه وایي چې پچه به واچو قرعه چا باندې چې راووتل هغه به سوال کوي ځکه اوس مونږ داسې حالت کیو چې د مرګ حالت ته رسېدلي او په دې حالت کې سوال کول بیا جایز دي وی دوی چې کله پچه واچوله نو په دې کې محمد بن حزیمه چې کوم د نوم په دې کې راووته تا ډېر زیات خفه شو ګرانه خبره شو ته زه به څنګه سوال کوم مشوره یې کړې وه مجبوره شو ده ورته ویلي چې ما ته دومره صبر وکړئ زه اودس کوم او 2 رکعته مونځ کوم بیا به تاسو ته سوال وکړم او د رزق او د خوراک څه بندوبست به درته وکړم د اودس وکړه 2 رکعته مونځ باندې ولاړ دی چې دې کې دوی چې کوم محل کې پراته د هغې دروازه وډزېده وایي چې کله دروازه وډزېدله نو په اسور یو سړی راغی او تپوس یې کړ د دوی نومونه یې واخیستل چې دا کم دي او دوی ته څه دراهم راوړله وی بیا دوی کې یو کس ته تپوس وکړه چې ته څوک یې هغه وایي زه خو یو ملازم یم او د مصر والی نن په قیلولې ټیم کې خوب لیدلی و چې دغه 4 کسان دي او پلانکي علاقه کې دي او د لوږې نه کلمې بالکل خالی دي دوی ته څه ورکړه او دا خبره یې راته وکړه چې تاسو ته قسم در کومه چې کله به وږي کېږي او بیا در سره خرچه کمیږي نو خامخا به مونږ ته کس رالیږئ او ستاسو چې کومه خرچه ده هغه به تاسو ته د والد طرف نه میلاویږي وی دوی خو په هغې باندې خپل ضرورت پوره کړه لیکن فیصله یې وکړه چې بس ته دې ځینه ځو ځکه والي زمونږ باره کې خوب ولید داسې نه چې مونږ مشهور شو ډېر نیکان خلکو دې تاسو ته تقوا وایي او د شپې د هغه علاقه یې پرېښودله او بل دې ته لاړل د علم د طلب دپاره دې ته ویلی شي هغه کامله عاجز نو د علم د طلب دپاره علماو ډېر تکلیفونه تیر کړي دي ډېرې لوږې تیر کړي دي نو رب العالمین هغوی ته په دې کې ډېر اجرونه ورکړي دي رب العالمین د هغوی په علم کې برکت اچولی خیر پکې اچولی زمونږ خپل یو استاد هغه یو ځل خبره کوله یو د نورستان طرف ته چېرته لاړو سبق دپاره یو دشته وایي چې کوم سبقونه ویلې یو ورځ بالکل وږي شو 2 ورځو نه روټۍ میلاو نه شوه راته وی لاندې دغه ته راکوشو چا روټۍ هم نه راکوله وی چا سره وچه روټۍ غویانو ته اچولې وه او یا غویان هم ډېر سخت وږي او ډېر زیات غړمبېدل چې ورنږدې کېدې به نو دغه مونږ چپل راواخیسته او په یو طریقې سره هم هغه روټۍ ترې نه خوا وغورځوله او لږې لږې ټوکرې هم راواخیستلې او صفا سوتره هم ووینځلې او بیا هم هغه وخوړې هغې سره هم خپله ګزاره تېره کړه نو دا خلکو چې د علم لپاره محنت کړی رب العالمین ځلولی دي رب العالمین ته لوی لوی علما جوړ کړي دي او دا دنیا هم د هغوی ښه ده لیکن مونږ ته ښکاري نه هغوی چې کوم دننه او باطن دی هغه ډېر په اطمینان سره دی د هغوی قلب ډېر مطمئن دی پرسکون دی ټینشنونه او دقه شان غمونه او د دنیا پریشانۍ پرې نشته او هغه دنیا خو به یقیني رب العالمین ډېره ښه ورکوي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقات د پاره د فقیرانو دي الذين کسانو احصروا چې بند کړی شوي دي فی سبیل الله پلار د الله کی لا یستطيعون طاقت نه لري زور بند سفر کولو فی الارض پزمکه کی
یحسبهم ګمان کوي په دوی باندې الجاهلون خبره اغنیا د مالداري چې لکه دا خو ډیر مالدار دي من التعفف د وجد نسوال کولونه سوال نه کوي ځان چاته محتاج نه ښکارا کوي خپل محتاجی او خپل لوګه او فقر نور ته نه بیانوي نو دا ډیر نیکان دي دوی تفتیش کول پکار دي دوی معلومول پکار دي دوی سره کېناستل پکار دي او چې کله ته علم وشو نو د دې خلکو امداد کول پکار دي دوی سره تعاون کول پکار دي او د دوی ډیر خیال ساتل پکار دي تعرفهم بسیماهم فی جنبت دوی لرا فعلامو د دوی کې به علامې ګوري د دوی ناسته پاسته به ګوري دې باره کې بعض علما لیکي چې دوی علامې به څنګه ګوري وی یو بعض علما دا لیکي چې د دوی شکلونو ته به ګوري بعضې وخت کې د لوږې د وجې نه د انسان بدن زیات شوی وي او بعضې علما وی چې د دوی لباس ته به ګوري د دوی لباس کمزوری وي ضعیف وي او بعضې علما وی چې دوی حاجتونو ته به ګوري حاجتونو نه پته لګېږي روټۍ ټیم دی څه ورسره شته که نشته د بیمارۍ تپوس یې وکړه ډاکټر ته ځي که نه ځي نو دې نه پته لګېږي لا يسألون الناس الحافا لا يسألون الناس سوال نه کوي د خلقونه الحافا بې ضرورته الحاف دو معناګانې دي یو دا بې ضرورته بې ضرورته دوی سوال نه کوي او دویم معنا دا الحاف خلقو پورې انخلي نه الحاف دا د لحاف نه دی لحاف ویلی شي هغه بسترې ته چې انسان پې کله څملي نو دا بستره ور پورې پیوست شي نو دا ځان نه بستره نه جوړي چې انسان پورې کلک ونه خلي چې صاحب ما ته به څه راکړې ما ته به څه راکړې اگر چې دا ضرورتمند وي حاجتمند وي دته تکلیف وي لیکن دا بې ضرورته چاته سوالونه نه کوي الحاف معنا چې کله شي بې ضرورته نو بعض مفسرین لیکي چې کم بنده د غرمې خوراک لري او غرمه لا نه ده راغلی او دا د ماښام د پاره سوال کوي نو د الحاف وکړه د بې ضرورته سوال وکړه یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې بې ضرورته سوالونه کوي د په مخ باندې به غوښه نه وي د قیامت په ورځ باندې ځکه دا خپل عزتمن مخه خلکو ته ذلیله کوي او په دروغ یې ذلیله کوي ځکه دننه دا مالداره دی ضرورت یې نشته او دروغونه خلکو نه سوالونه کوي او دروغو باندې جوړوي نو خپل ځان خو یې ذلیله که رب العالمین به په آخرت کې هم ذلیله کړي لا يسألون الناس سوال نه کوي د خلقونه الحافا پنخطو سرا یا بی ضرورتا وما تنفقو من خیر وغچا چې تاسو خرج کوئ د خیرنا دا ډیر خیر دی تاسو د پاره تاسو چې خرج کوئ د صدقاتونه دا تاسو د پاره ډیره بهتره ده الله به تاسو ته ډیر اجر درکړي فإن الله به علیم یقینا الله رب العزت به پاغیبان علیم پوهه دی اوس اخره کې یو بل مسله بیانوي بعض علما فرمایي چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک نازل شو هغه سره څه دراهیمو نو سید شپې ورکړل سید ورځې ورکړل سیخ کارا ورکړل او سیخ پټ ورکړل الذين دعا کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل باللیل د شپې والنهار یو د ورځې سرا پپټا و علانیت نو پخکارا فلهم دوی د پارا باجروم اجر دوی وی عند ربهم فدربار د رب دوی کی ولا خوف علیهم نبوی سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وی د شپې او د ورځې ښکارا او پټه مطلب چې کوم ذکر ضرورت وي او کوم ذکر حاجتمن سړی وي نو دا په هغه باندې خپل مال لګي دې ته نه ګوري چې ما سره لګي دي یا ډېرې دي یا به زما مال کم شي یا ما سره زکات نشته بس مستحق ګوري زکات ورکوي صدقه ورکوي رب العالمین به تبدله ورکړي دنیا او د آخرت بس دې ان تبدوا الصدقات فنعما هي نو که تاسو ښکارا ورکوي صدقات فنعما هي بس دا خد تاسو د پاره و ان تخفوها او کپټوي دا صدقه او تؤتوها ورکوي دلرا الفقراء او فقيرانو ته فهو خير لكم نو دا ډیر غوړه د تاسو د پاره
ويكفر عنكم ولري بکری استاسنا من سیئاتکم گناهون استاسو یا مصیبتون استاسو یا بدنمنا د بخل استاسنا والله د الله رب العزت بما تعملون پاغ اعمال باندې خبیر خبردار دی چې تاسو یې کوي لیس علیک هداهم نشتا استاپ زما هداهم هدایت دوی یا هدایت تا رسول دوی ولكن الله لیکن الله رب العزت یهدی هدایت کوي هدایت تر رسوي من هغه څوک یشاء چر چو غاړي وما تنفقوا من خير وغت چې تاسو خرج کوي د خیر نه فلانفسکم نو دا غي فایده تاسو د نفسونو د پاره دا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو نه خرج کوي دا مالونه مگر د پاره د طلب کولو د رضا د الله تاسو مقصد در الله رضا ده وما تنفقوا من خير او غچ تاسو خرج کوي د مالنا يوفى اليكم نو پورا بدر کړی چې تاسو ته اجر داغي په دې آیات کې د انفاق لفظ څو ځله ذکر کړ د پاره د شرافت چې انفاق او صدقه ډیر شریف کار دی د شرافت والا او خالق کار دی او دا د انسان د دنیا او د آخرت د فایدو والا کار دی او چې کله انسان په صدقه ورکولو باندې عادي شي نو رب العالمین فیصله د مالداري کوي دته د ډیر پیسو د ورکولو اراده کوي لیکن بعض وخت کې انسان پوهیږي نه الکه وی په صدقې سره زما مال کم چې زما مال به نقصان شي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې تاسو خرج کوئ د مال نانو پورا بدر کې تاسو ته دا غي بدلا وانتم لا تظلمون او پتا سو بظلم نشي کېده للفقراء دا صدقات د پاره د فقیرانو دي الذين كسانوا حسروا چې بنچ کړی شي دي فی سبیل الله پلار د الله کې په جهاد کې یا د علم په طلب کې لا یستطيعون طاقت نلري دوی دربند سفر کولو فی الارض بزمکه کې یحسبهم گمان کوي په دوی باندې الجاهلون خبره اغنیاء د مالداري من تعفف د وجد نسوال کولنا تعرفهم فی جنبا دوی لرا بسیماهم پنخو علامو دوی لا يسألون الناس سوال نکوي دوی د خلقنا الحافا بی ضرورتا یا پین خطل سرا وما تنفقوا او غچ تاسو خرج کوي من خیر د سمالنا نو دا ډیر بهتر د تاسو د پارا فإن الله نبي يقينا الله رب العزت به پد غبان صدقات باندې ک پټي کخکاری علیم په هدي الذين دا کسان دي صدقه ور کول والا ينفقون چې انفاق کوي صدقه ور کوي اموالهم مالون خپلو باللیل والنهار د شپې او د ورځې سرن پپټا والانیت نوخکارا ولهم دوی د پاره به اجر د دوی وی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم نبوی سیاره په دوی باندې ولا هم یحزنون نبدوی غمجن وی صلی الله تعالی علی خیر محمد وعلى اله واصحابه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب العالمين زمون صغيره كبيره گناهونه معاف کی الہ العالمین زمون نبی او زار گناهونه معاف کی رب العالمین گناهونه که زمون قصدن شوی او کوم سهون کړي رب ټول راته معاف کی رب العالمین د عملګری دی ډیر په مینه محبت دی درس تکینی یا الله د ټول په حاجتونو په مشکلاتو باندې ته خبرداري رب العالمین د دې ملګرو په عمرونو کې برکت واچي رب العالمین د دې ملګرو په علمونو کې برکت واچي الہ العالمین د دوی په خاندانونو کې برکت واچي رب العالمین د دوی چې کوم کاروبارونه د والدین او دوی د سرپرستانو الہ العالمین په هغه کې ته برکت او خیر واچي رب العالمین دوی د دنیا او د آخرت ډېرې فائدې ور نصیب کړي رب العالمین د ملګرو کوم ملګری بیمار وي یا کور کې څه بیماری وي الہ العالمین ټول باندې تعلیمی او خبردار ذاتی الہ العالمین دې ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوان خوشحالي د پاره نیو ملګری دی مریض د پاره دعا مطالبه کړي واغه تم دعا وکړي الہ العالمین څومره بیماران زموږ په معاشره کې دي په هسپتالونو کې دي په کورونو کې دي الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین د گناهونو مونږ بچو ساتي رب العالمین د گناهونو مونږ محفوظ ساتي الہ العالمین د گناهونو تمام اقسامونو مونږ بچو ساتي رب العالمین مونږ د کفر او شرک نه بچو ساتي رب العالمین مونږ د بدعت او ریاکاری نه بچو ساتي رب العالمین مونږ د غیبت او د حسد کولو نه بچو ساتي
رب العالمین موږ د تهمتون نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د حرام خورۍ نه بچو ساتي رب العالمین موږ د سود خورۍ نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د دوکو د غدارو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د ټولو ګناهونو نه محفوظ ساتي الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده تر مرګ پورې دغه ایمان موږ سره قائم او دائم ولري رب العالمین تر مرګ پورې دغه ایمان موږ سره قائم او دائم وساتي رب العالمین چې کله مرګ راځي مرګ د ایمان سره موږ ته نصیب کړي رب العالمین خاتمه زموږ په ایمان کې رب العالمین په دغه دین باندې او د دین په خدمت باندې موږ خوشاله کړي رب العالمین په دغه دین باندې او په دغه دین په خدمت باندې موږ راضي کړي الہ العالمین د دغه دین خدمت او په دغه دین سره زموږ مینه محبت پیدا کړي رب العالمین دغه دین سره او دین خدمت سره زموږ مینه محبت ډیر زیات کړي الہ العالمین موږ ته دعا چل ناراضي دعا طریقه ناراضي نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام چې د امت لپاره کمی د خیر دعاګانې وختي الہ العالمین پای کې زموږ برپور حصہ وکي رب العالمین هغه دعاګانې زموږ په حق قبول کړي رب العالمین کوم شیونه چې پناه وخته دا رب دا غینه موږ ته پناه راکړي الہ العالمین یا ایمان عظیم سرمایه ده مرګ نه مخکې موږ ته کامل ایمان نصیب کړي رب العالمین مرګ نه مخکې موږ ته داسې توبه نصیب کړي چې زموږ ټول ګناهونه معاف شي الہ العالمین خاتمه په ایمان کې او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زموږ په زبان راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و علی رسول اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كده برابر كلام ان شاء الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم برابر ان شاء الله خير دي مفري ساري كده نروح كده دي فرد فارق الله بخير عافيه سره ورسول الله ان شاء الله السلام عليكم ويسي بخير خير تم خدتي تم برابر السلام عليكم خذ الحمد لله بالكل صور كده ان شاء الله خذ اهم خذ الحمد لله بالكل ان شاء الله وعليكم السلام الله ان شاء الله ولي بمار ذيك سنه خفاي بودين ها انا په جهاد کې خوب راتل دا د الله سره یو په جماعت کې او په درس کې بیان کې هم جانب شیطان نور خلق